ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولۍ د پاکستان بریدونه د افغانستان پر ځمکنۍ بشپړتیا تیری دی. په سلامونه مو هرکلی کومه. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ په کونړ خوست د پاکستاني الوتکو بریدونه غندلي دي. یا د استازولۍ تېره شپه ناوخته په خپل رسمي ټویټر پاڼه اعلان کړی دی چې بریدونه د افغانستان په قلورم ښکاره تیری بللی. ملګرو ملتونو د افغانستان استازولۍ ټینګار کړی چې تېره شلو کلونو کې د افغانستان پر ختیځ د پاکستان راکټي حملې روانې وي چې ملکیانو د مرګ ژوبلو بې ځای کېدو سبب کېدي. اعلامیه کې له پاکستانه غوښتل شوي چې دغه بریدونه ودروي، بیا ځل یې تکرار نه کړي. د پاکستان جیټ الوتکه د جمعې په شپه د خوست کونړ په یو شمېر هوایي بریدونه وکړل چې پایله کې تر 70 کسان شهیدان شول او په لسګونه نور ټپیان دي. د طالبانو حکومت پرون په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړ، دغه پیښه یې وغندله. ورته مهال د پاکستان پوځ بیا وایي چې بریدونو کې د پاکستاني طالبانو نږدې 10 شورپکې وژلي دي.